ایران د مخکنی حکومت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلي دي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پای وګورئ. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو خبر ورکړی چې د ایران حکومت ټول هغه پوځي تجهیزات چې د مخکنی افغان حکومت د نسکرېدو پر مهال له افغانستانه دغه هیواد ته لیږدول شوي وو ځای طالبانو ته سپارل شوي دي. باختر اژانس نن چهارشنبې د غبرګولي په 18 یو خبر کې لیکلي چې دغه تجهیزات د سه شنبې په شپه د اسلام قلعه په بندر کې طالبانو ته سپارل شوي دي. د باختر په راپور کې د دغه تجهیزاتو د مقدار په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو پر رسنیو په خپاره شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دغه تجهیزاتو کې هموی ټانګونه، رینجر او له سپکو وسلو ډکې لارۍ ښکاري. پروسه کال د جګړې د شدت او د جمهوریت د سقوط پر وخت د هرات ولایت ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه او جهادي مشران له پوځي تجهیزاتو سره ایران ته ننوتل چې زیات شمېر سپکې او درنې وسلې پکې شاملې وې. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.